علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. د ملګرو دا پوښتنه کړې ده، یو کس وایي زه په ایران کې مسافر یم، په ایران کې د مزدورۍ لپاره تللی یم ایران ته، نور ملګري هم شته، نو اوس آیا موږ ته د روزې نیولو حکم څنګه ده؟ موږ به یې نیسو نه به یې نیسو، خورو به یې څنګه به کوو؟ دی وایي چې موږ کله کار هم نه کوو، ارام ناست یو، نور مشکل هم نه وي. اوس روزه موږ ته څنګه ده؟ د دې مسئلې جواب داسې ده، که مسافر یو ځای ته ولاړ سي، یو کس په سفر ولاړ سي یو ځای ته، او هلته د 15 ورځو شپو یا زیاتو نیت وکړي دلته بیا تېروم. مثلا دغه ملګری دی اوس ولاړی د ایران په مشهد کې، دی وایي زه اوس مثلا 15 ورځې یا زیات تېروم، هلته یې اتاق یې معلوم ده، ځای یې معلوم ده، نو بیا په دا کس باندې چې مقیم شو، د اقامت نیت یې وکړو، یعنې 15 ورځې شپې نیت یې وکړو یا زیات، په دا باندې بیا روزه نیول فرض ده، روزه نیول لازمي ضروري ده، ډېر لاوبالي داسې روزه نه نیسي، سخت ګناهګار دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک د رمضان مبارک یوه روزه وخوري بلا شرع عذره، نو دا عذر نه ده، چې مقیم شو بیا خو مسافر دی نه ده. نو پیغمبر علیه السلام فرمایي که ټول عمر بیا دی روزې نیسي د هغې یوې روزې اجر ثواب به حاصل بیا نه کړي، هغه به ترلاسه نه کړي. نو دا ډېره بېغوري ده، ډېر لاوبالي ده. نو دغسې مسافر چې هغه عموما اکثره داسې وي چې 15 ورځې شپې یا زیات دی نیت کړی، هلته یې اتاق وي، هلته په میاشتو وي، نو که داسې چې په میاشتو وي، په 15 ورځې شپې زیات نیت یې کړی یو ځای، نو دا بیا مقیم شو، په دا روزه نیول فرض ده، لازمي ده، ضروري ده، خامخا به یې نیسي. خوړل یې سخته ګناه ده، سخته ناروا ده. نو او دوه صورته دي، یو صورت داسې له سره یې ونه نیسي، نو په دا کې خو بیا یوازې قضا یې ده، او که یې ونیوله بیا یې وخوړله، په دا کس باندې بیا کفاره هم شته، کفاره هم ورباندې لازمه ده. او دویم صورت دا که سفر کې یعنې یو ځای د 15 ورځو شپو نیت نه یې کړی، 15 ورځې هلته کوي، 10 ورځې هلته کوي، 2 هلته کوي، یعنې 15 ورځې شپې یا زیات په یو ځای باندې نه کوي، دا بیا مسافر ده، دغته بیا اختیار د روزه خوري هم صحیح ده، نیسي هم صحیح ده، که یې وخوړله بیا به قضایي راګرځوي. بهتره دا ده، ښه بیا هم دا ده که ورته مشکل نه و، ورته ګرانه نه وله، نو چې روزه ونیسي، افضله بهتره ښه خبره بیا هم دا ده. وهذه المسألة من الواضحات ولا حاجة إلى نقل الحوالات، وبالله التوفيق.